چې یو څوک پوښتنه وکړي چې څنګه کولی شو شتمن شو، ډېری خلک هغه ځوابونه ورکوي چې بس مخکې له مخکې آماده ورسره وي. مثلا وایي پیسې دې ټولې کړه، ښه وظیفه پیدا کړه، یا هم دا چې پیسې دې مه مصرفوه، فلانی کاروبار پیل کړه، یا دا ډول ډېرې نورې زړې او کلیشایي خبرې. کله چې دا ځوابونه واورې ته به وایې بس ټول پوهېږي چې د شتمن کېدو راز په څه کې دی. خو کله چې تحلیل کړو پوهېږو چې له 100 څخه 15 سلنه خلک شتمن شوي. نو دا راته ثابتوي چې هغه فرمولونه او ځوابونه چې خلک یې رایه کوي ډېر هم په درد نه خوري. د نړۍ دې 15 سلنه شتمنو خلکو د دې پوښتنې د ځوابولو لپاره ډېرې خوارۍ وکړې او بالاخره یې دا ځوابونه او فرمولونه کشف کړل. دوی یو کار دا وکړ چې د دې پر ځای چې وپوښتي څنګه کولی شو شتمن شو، ویې پوښتل ولې غواړو شتمن شو. شوپنهاور چې یو لوی فیلسوف وویل عاقل سړی هغه دی چې تر خپله وسه ځان له درد او رنج څخه لرې وساتي، نه داسې چې په ښادۍ پسې وي. په همدې خاطر هوښیار خلک مخکې له دې چې شتمن شي کوښښ کوي چې له هغه غلطیو ځانونه وساتي چې نیستمن او فقیر خلک یې ترسره کوي. د مالي کامیابۍ لپاره اول قانون دا دی چې مخکې له دې چې ګټه وکړي باید ضرر ونه کړي. رابرټ کیوساکي هم یو له هغو کسانو و چې ډېر وخت د دې پوښتنې په ځوابولو پسې و او بالاخره یې ځواب هم کړه، او دا ځواب یې په خپل یوه کتاب کې په بشپړ ډول واضح کړی. او په دغه ویډیو کې په همدغه ځواب خبرې کوو چې هغه غلطۍ یې پکې ښودلې چې 95 سلنه خلک یې هره ورځ ترسره کوي. او د رابرټ کیوساکي په اند د دغه ټولو خلکو د بېوزلۍ اصلي لامل همدا عادتونه او غلطۍ دي چې دوی هره ورځ ترسره کوي. اول د پیسو لپاره کار کول. دا خبره له کیوساکي پرته هم ډېری شتمنو کسانو کړې چې که د پیسو لپاره کار کوئ هیڅ وخت به تاسو شتمن نشئ. اصلا دا یعنې څه؟ دوستانو د دې خبرې معنا دا ده چې د دې پر ځای چې وخت مو د پیسو په بدل کې ورکړئ د نورو شیانو څخه د پیسو د ګټلو لپاره استفاده وکړئ. مثلا تاسو یو چا ته 8 ساعته کار کوئ، د کار څښتن هماغه د 8 ساعتونو کار په بدل کې تاسو ته پیسې درکوي. که تاسو د 8 ساعته کار په بدل کې 400 افغانۍ واخلئ، معنا یې دا ده چې تاسو د 400 افغانۍ په بدل کې خپل 8 ساعته وخت خرڅ کړ. وخت تر ټولو لوی او با ارزښته شتمني ده چې انسان یې لري. کیوساکي وایي د دې پر ځای چې تاسو د پیسو لپاره کار وکړئ کوښښ وکړئ چې پیسې ستاسو لپاره کار وکړي. هغه څنګه؟ خپله کیوساکي وایي د پیسو هر لوټ د یو کارمند په څېر تاسو ته کار کولی شي، په دې شرط چې وپوهېږئ څه ډول یې وکاروئ. د دې خبرې مطلب دا دی چې د خپل وس او توان مطابق وړې او لویه سرمایه‌ګذارۍ وکړئ تر څو پیسې تاسو ته پیسې راوګټي. دی وایي له وخت څخه مو د با ارزښته کارونو ترسره کولو لپاره استفاده وکړئ. که د ځینو کم ارزښته کارونه کولو ضرورت هم و، کوښښ وکړئ له بل چا څخه او یا مو هم له پیسو څخه استفاده وکړئ او هغه کارونه ترسره کړئ. متاسفانه چې 95 سلنه خلک د وخت په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. خو د شتمنو خبره بیا څه ده؟ هغه وایي چې موږ باید حتی د خوب په حالت کې هم پیسې وګټو او همداسې کوي هم. دوهم، د امکان تر حده خپل لګښتونه کنټرول کړئ. خو تاسو هم لیدلي وي د ځینو خلکو درآمد او عاید لوړ شي خو سرمایه او پس انداز هیڅ ورسره نه وي. یعنې کله چې ورېدي پورته لاړه شي خروجي هم پورته ورسره روانه شي، چې باید داسې نه وي. دغه ډول خلک هیڅ وخت نشي شتمن کېدلی، ځکه هر څومره چې درآمد ډېرېږي لګښتونه هم ورسره لوړېږي. راځئ د یو مثال په ډول یې وښیو چې ولې موږ نشو شتمن کېدلی. فرض به کړو چې د احمد درآمد 7000 افغانۍ دی، لګښت یې د کور مصارف یې هم 7000 افغانۍ دي. ده ته هیڅ پاتې نه شول. دلته هر څه چې دی ترلاسه کوي د میاشتې په پای کې بېرته له لاسه ورکوي. اوس نو احمد راځي غواړي خپل مهارتونه لوړ کړي یا خپل شغل بدل کړي تر څو دی شتمن شي. په دې ډول د ده معاش پورته کېږي. د ده معاش 15000 افغانۍ دی. اوس دلته چې احمد او د احمد کورنۍ خپل عاید وویني چې د میاشتې 15000 افغانۍ احمد ګټي، نو ډېر څه ته زړه کېږي او تمې یې ډېرېږي، له ځانونه انتظار ډېرېږي. دلته د پخوا په ډول په 7000 افغانۍ باندې قناعت نه کوي چې دوی مصرف کړي، او د 95 سلنه نورو خلکو غوندې چې څومره ګټي همدومره بېرته له لاسه ورکوي. نو د ده د معاش لوړېدا، د ده د مهارتونو لوړېدا او د ده د شغل بدلېدا هیڅ وخت دی نشي شتمن کولی. که د ده معاش 50000 افغانۍ هم شي دی نشي شتمن کېدلی، ځکه دلته به یې لګښتونه او مصارف 50000 افغانۍ ته پسې پورته کېږي. که دی خپل لګښتونه کنټرول نه کړي
نو په هیڅ وخت دای نشي شتمن کېدلی. خو که دای د 15 سلنه شتمنو خلکو غوندې هوښیاري وکړي، 15,000 افغانۍ ګاټي د میاشتې په 9,000 افغانۍ مصارفو یا هم په 10,000 افغانۍ مصارفو باندې قناعت وکړي، دلته دای د شتمنۍ پر خوا روانېږي. دا 15,000 افغانۍ ټولوي او سرمایه ګذاري کوي، بالاخره هغه ځای رو رسېږي چې نور به دای د پیسو لپاره کار نه بلکې پیسې به د ده لپاره کار کوي. همدا 15,000 افغانۍ چې راټولې کړي همدا به د ده دپاره نورې پیسې راګټي. نو په دې ډول دای شتمن کېږي.